پلاس غږ راډیو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. په دې هیله چې تاسو به تر دې دمه راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو اورېدونکو، د انسان په نفس کې یوه پټه قوه ځای لري چې په سترګو نه لیدل کیږي او په ذره هم نشي لیدی کیدی. دا هغه معنوي ځواک دی چې انسان هر وخت په خپل نفس کې احساسوي. دغه قوه انسان ته د خپلې دندې پر لور لارښوونه کوي، هغوی ته په ډیرو تیارو رڼا اچوي، تل ورته د ښو اعمالو د ترسره کولو زیږنلونه ورکوي او د بدیو پر مهال ورته چیغې وهي. خو وړ انسان هغه څوک دی چې په واقعي ډول د خپل وجدان غږ اوري، ځکه دا یو داسې غږ دی لکه د کوم پلار چې خپل زوی له آفتونو خبروي، یا د یوه زړه سواند ښوونکي غوندې چې زده کوونکي ته نصیحت کوي. هر کله چې انسان د دغه پټې قوې له فرمان نه سرغړونه وکړي یا د هغه کار مرتکب شي چې د دغه قوې د نهي وړ وي، د وجدان هماغه قوه یوه محکمه ګرځي، د هغه په ګټه یا د هغه په وړاندې حکم صادروي، یا هغو ته آرامتیا او خوښي بخي او یا یې په یو خاص درد، زور او ربړ باندې محکوموي. موږ هم په نننۍ خپرونه کې په وجدان در سره خبرې کوو. خپرونه ما نور غفور ظهیر درته جوړه کړې. د موضوع په اړه د خوست د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد محمد علم څپی غږېدلی دی. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د استاد څخه مو د لومړۍ پوښتنې په توګه پوښتلي دي چې وجدان یعنې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ستاسې او تاسې د لارې نه ستاسې د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تقدیم کوم. دویمه موضوع ده چې وجدان څه شی دی او وجدان د انسان په بدن کې او یا د انسان په ژوند کې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کومې کړنې سرته رسوي. د دې په اړه باید زه د یادونه وکړم چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ باندې یوه محکمه دایروي چې دغه محکمه کې به د عدل مطابق پرېکړې کیږي. هر یو کس په دې باندې پوهیږي چې ما کوم کار کړی د هماغې مطابق ما ته بدله راکول کیږي. الله جل جلاله ته دغه یو مظهر د انسان په وجود کې ایښی دی چې دغې قوې ته د انسان په بدن کې بیا د وجدان کلمه ورته استعمالي. وجدان په اړه باندې لغوي معنا باندې او مترادف په بڼه باندې موږ تاسې توجه ورته وکړو. وجدان ته خلک د ضمیر کلمه ورته خلک استعمالوي، وجدان ته خلک د فطرت کلمه ورته خلک استعمالوي، وجدان ته خلک د سلامتمندۍ کلمه ورته استعمالوي، صحتمندۍ کلمه ورته خلک استعمالوي، د سالم فکر او د سالم عقل کلمه ورته استعمالوي. خو له دغه کلمات چې دي په ظاهره معنا باندې سمه ده چې سره مترادف برېښي، ولې په حقیقي بڼه باندې دا بیا جدا مسایل دي. نو وجدان د انسان په بدن کې هغه قوه ده چې د هغې په اساس باندې د ښه او بدو ترمنځ توپیر او تشخیص کېدلی شي. دغه قوه د انسان دغه ضمیر وجدان ته نشو ویلی، خپل منځ کې فرق لري. نو موږ تاسې عامیانه اصطلاح باندې خلک ضمیر او د وجدان کلمه یو ډول استعمالوي، خو په مسلکي اعتبار باندې بیا دواړه سره یو څه توپیر سره لري. لکه مثال عامه پښتو کې خلک وایي چې ته ډېر بې ضمیره انسان یې، ته ډېر بې وجدانه شخصیت یې، شخص یې. نو دغه کلمې یو ډول استعمالوي. خو ولې ضمیر بیا موضوع چې دا بیا د عقل سره یو څه توپیر لري، د وجدان سره یو څه توپیر لري. وجدان په دې معنی باندې چې وجدان خو همدغه قوه ده چې د دې په اساس باندې موږ تاسې د یو انسان ښه او بدې کړنې معلومولی شو، یا د هغې په اساس باندې هر یو انسان خپلې ښې او بدې کړنې معلومولی شي. ولې ضمیر چې دی، ضمیر بیا د انسان په وجود کې ځای په ځای شوو عادتونو مجموعه ده. بیا دغه عادتونه که چیرې په ښه شکل باندې اوسېږي، خلک ورته باضمیره شخص، او که چېرته بې لارې اوسېږي، خلک ورته بې ضمیره شخص ورته وایي. ډېره مننه استاده. عقل او وجدان خپل منځ کې څه فرق لري او که دواړه یو ډول دي؟ عقل او وجدان موضوع ته که موږ تاسې وګورو، دا موضوع یو څه سره د ورته والي د ورنه بیا هم یو څه تفکیک سره په خپلو منځونو کې لري. وجدان په رابطه باندې په قرآن کریم کې که موږ تاسې وګورو، هلته د شعور نه یادونه شوې ده. شعور عین وجدان دی. شعور په اساس باندې موږ تاسې وایو چې الله جل جلاله انسانانو ته شعور ورکړی دی، د عقل ترڅنګ انسانانو ته شعور ورکړی دی. شعور کار او صلاحیت همدا دی چې هغه ښه کار او بد کار سره تشخیص کړي. ولې د عقل په اساس باندې که چېرته موږ تاسې وګورو، عقل هم عین کارونه تقریبا سرته رسوي. ولې د عقل مرکز چې دی، د عقل مرکز بیا دماغ دی، اعصاب دي. ولې د وجدان او همدارنګه د شعور مرکز چې دی، هغه بیا زړه دی.
نو موږ او تاسې هم په دیني اعتبار باندې هم په بیولوژیکي اعتبار باندې وایو چې زړه چې دا په حقیقت کې د ټول بدن د پاچا حیثیت لري. که چیرې اعصاب د انسان کار پرېږدي خو د انسان ژوند د منځه نه ځي، انسان ژوند د منځه نه ځي. انسان کولی شي چې ژوند وکړي د لیونیو په شکل باندې، مثال په توګه په کوڅو کې شپې تېرې کړي، په چټلیو کې شپې تېرې کړي، خو که چیرې حق زړه کار پرېږدي نو د زړه د کار پرېښودلو په اساس باندې انسان ژوند د منځه ځي. نو وجدان کلمه چې ده، دا وجدان عقل موضوع چې ده دا مستقیما ارتباط لري دا د انسان په اختیار پورې په پریکړو کې د ښوالي او د بدوالي د سنجولو لپاره. ولې وجدان چې دی، وجدان داسې یوه موضوع ده چې بغیر د دې نه چې انسان ته بل څوک د یو عمل په رابطه باندې ووایي چې یاره ستا د عمل ښه دی او که بد دی، دا په خپله په دې داخل کې دا پرېکړه سمدستي د عمل په سرته رسولو سره کولی شي چې ما دغه عمل ښه سرته ورسوو او که دغه عمل مې بد سرته ورسوو، د دواړو په رابطه باندې سمدستي پرېکړه کولی شي. نو عقل چې دی، عقل جدا مسله ده، وجدان چې دی وجدان جدا مسله ده، د دواړه جدا جدا مسایل دي. عقل چې دی دا د انسان اختیاري مسایلو پورې ډېر اړه لري، په دغه برخه کې ډېر مطرح کېږي. او وجدان چې دی دا د انسان بیا په بدني مسایلو کې او د انسان په داخلي احساساتو کې او په داخلي توپیرونو کې بیا ډېر استعمالیږي. وجدان چې دی دغه ځانګړنه یوازې او یوازې د انسانانو ده، دغه ځانګړنه نورو حیواناتو سره مشترکه نه ده. ولې د عقل موضوع چې د عقل چې دی دا بیا د نورو حیواناتو سره مشترک دی. د بېلګې په توګه خر ته په دې ټولو حیواناتو کې د بدترین حیوان ویل کېږي، خو ولې که خر موږ تاسې د سیند غاړې ته بوځو یا یو پله سر ته بوځو او ښکته غورځوو، هغه ځان نه غورځوي، هغه په دې پوهېږي چې زه دلته زما خپې ماتېږي، زه د خطر سره مخامخ کېږم. دا عقل دی، دا د عقل موضوع ده. خو دا چې شعور څه شی دی، شعور سمدستي د یو عمل په رابطه باندې لکه مخکې چې مو یادونه وکړه چې دا د یو عمل د ښه والي او بدوالي په اړه باندې سمدستي پرېکړه کول دي. دا نو شعور حیوان دغه خر بیا نه لري. مثال په توګه که چیرې یو پټي ته پټی وویني، شنه سبزي یو ځای کې وویني، دا د شعور ورسره بیا نشته. که زه چې زه دې ته ورسم نو دا خو به د بل چا وي، ما څه به کوتک راواخلي، ښه به مې ووهي، دا دغه ورسره نه وي، دا شعور بیا نه لري. ولې دغه شعور دغه صفت بیا انسان لري. انسان په دې پوهېږي چې که زه د دغه ځای ته ځم زه به د کومو عواقبو سره مخامخ شم، دا کار ښه دی او که نه دی، په موجوده وخت کې ماته کوم زیان دی، د دې تر څنګ یې د عواقبو سره سمدستي انسان د هغې په رابطه باندې. نو دا دنده چې ده د وجدان ده. نو په دې بنیاد موږ تاسو ویلی شو چې وجدان یوازې او یوازې انساني ځانګړنه ده. ولې عقل کې دی چې نورو حیوانات هم د انسانانو سره څه شی دي، مشترک دي. حتی د ځینو پوهانو په نظر باندې حتی ټول ژوندي موجودات، نه یوازې حیوانات، حتی نباتات چې دي، وایي دې ته هم الله جل له یو ډول عقلي قوه ورته الله ورکړې ده، تر څو دوی د محیط سره د توافق په اساس باندې ځان خپل رنګ ته بدلون ورکړي، خپل شکل ته بدلون ورکړي، ځان د لمر لور ته مایله کړي، داسې نور. نو ځینې خلک دغه فطري ځانګړنې د عقل په معنا باندې حتی په نباتاتو کې تعبیر کړې ده. ولې وجدان یوازې او یوازې د انسان ځانګړنه ده. استاده، وجدان د انسان په وجود کې واقع ده. تاسو ویلي چې خلکو ته د ښو او بدو کارونو لارښوونه کوي، خو بیا هم موږ وینو ټولنه کې ځینې کسان دي هغه ډېر بد کارونه کوي او ځینې کسان یې ډېر ښه کارونه کوي. آیا هغه کسان چې بد کارونه کوي هغې ته وجدان دغه کارونه ښه او بد معرفي کوي نه، یا هغه د ښو او بدو اعمالو پرېکړه نه ورته کوي؟ او که څه علت دی دلته بیان؟ د طبیعت څخه متاثره کېدله. موږ په ټولنپوهنه کې یوه نظریه لرو، د فرهنګي انتقال نظریې تر عنوان لاندې. د فرهنګي انتقال نظریې تر عنوان لاندې موږ یوه نظریه لرو. د دغه نظریې مطابق انسان چې د کوم قسم خلکو سره کېناستل فاسدل کوي، طبعا هم د هغوی په خوی او بوی او سرشت باندې دا اخته کېږي. که د ښه خلکو سره کېني ښه انسان ترې جوړېږي، که د بدو خلکو سره کېني په مقابل کې به بد انسان ترې جوړېږي. دلته وجدان چې دا یوه فطري ځانګړنه ده چې د انسان په بدن کې په فطري شکل باندې شتون لري. خو دا چې په فطري شکل باندې دغه ځانګړنه د انسان په بدن کې شتون لري، خو دا بالقوه شکل لري، دا په بالفعل باندې بدلېدلو ته اړتیا لري. نو که چیرې په بالفعل بڼه باندې د دې تبدیلېدلو کې انسان هڅه وکړه او انسان خپل ماهیتي اعتبار باندې هغې ته داسې دقیقه کتنه ورته وکړه، انسان همدغه وجدان بغیر د دې نه چې یو څوک ورته رهنمایي وکړي، انسان سمې لارې ته تللی شي، سمه لاره او بده لاره سره درک کولی شي. ولې که چیرې د محیط د تاثیر په اساس باندې انسان دغه بالقوه وجدان په بالفعل بڼه باندې په سالمه شکل باندې وانړوو، نو انسان بیا بېلارې کېږي، د هماغه ملګرو نه متاثره کېږي، ځکه د هغوی خوی بوی عادات اخلي. چې هغوی چرس کوي، نشه کوي، دوی هم ورسره په نشه باندې مبتلا کېږي. که هغوی درواغ وایي، دوی هم ورسره په درواغو باندې مبتلا کېږي. نو د دې معنا دا نه ده چې وجدان دوی ته ښه او بد نه وایي، دا وجدان دوی سالم شکل باندې نه د استعمال کړی نه دی. دویمه مسله دا چې وجدان دوی ته وایي چې دغه کار صحیح نه دی.
مثال په توګه دی موږ تاسې چې کله مو اور ته لاس ورنږدې کوو موږ تاسې سمدستي دا پرېکړه موږ تاسې بدن کوي چې سوځې لاس مو نږدې کوه خو ځینې خلک بیا داسې وي چې هغوی بیا دې ته نه ګوري دې ته ګوري نه لاس ور وړاندې کوي سوځي لکه ماشومان که موږ تاسې وګورو سرکه واټر اخلي یا تود چای راخلي ځان باندې راړوي هغه په دې باندې ولې داسې نه چې هغوی کې وجدان نشته هغوی کې وجدان شته دی خو د هغوی د وجدان په بالقوي شکل نه بالفعل بڼې ته په سالم شکل نه دی تبدیل شوی نو چې نه دی تبدیل شوی د هغې اساسي وجه همدا ده چې دلته دوی باندې د محیط تاثیرات نشته دی او چې د محیط تاثیرات وي که سالم تاثیرات د محیط وي نو وجدان انسان ته د پرېکړو کولو سالمو پرېکړو کولو صلاحیت ورکوي او که د محیط منفي تاثیرات شتون ولري نو محیط بیا په انسان تاثیرات منفي وي نو بیا انسان بدو کارونو ته مخه کوي نو وجدان شتون او د وجدان نشتواله دلته دا بیا معنی نه لري ډیره زیاته مننه استاده وجدان عذاب لري او کوي عذاب څه شی وجدان اصلا چټلیږي وجدان اصلا په کثافاتو کې اخته کیږي شعور د انسان دا کثافاتو کې اخته کیږي الله جلاله په انسان باندې د خپل بدن حق ور باندې ایښی دی د نورو ډېرو حقوقو تر څنګ چې پلار په تا باندې کوم حق لري ښځه په تا کوم حق لري ورور در باندې کوم حق لري دا خپل بدن مې الله جلاله انسان باندې د دې حق یې وضع کړی دی د الله جلاله چې انسان ته کوم نعمتونه ورکړي دي د دغه ټولو نعمتونو حق انسان یې په دې مکلف ګرځولی دی چې د هغوی حق به ادا کوي وجدان الله جلاله د دې دپاره پیدا کړی چې انسان ته د دې په اساس باندې د ښه او د بد ترمنځ تفکیک او تشخیص وکړه وجدان کومه مادي عضو نه ده کومه مادي عضو نه ده چې موږ تاسې ووایو چې دا د څه شي لاندې واقع کېدلی شي دا د عذاب لاندې واقع کېدلی شي دغه لاندې واقع کېدلی شي دا الله جلاله انسان ته یوه قوه ورکړې ده د انسان په اختیار کې یې اچولې ده د انسان په اختیار کې یې ورکړې ده که چیرې څوک د بالقوه شکل نه بالفعل ته په تبدیلېدلو کې نغیړي او سرغړونې نه کار واخلي نو طبعا انسان چې شی کېږي د ټولنې یو سرغړونکي په توګه باندې مسما کېږي د سرغړونکي په نوم باندې مسما کېږي سرغړونکي په توګه باندې پېژندل کېږي شهرت پیدا کوي خو که چیرې دا په سالم شکل باندې په بالفعل شکل باندې بدل کړي بالفعل حالت یې واړوي په دې صورت کې هغه د انسان په ټولنه کې یو ډول محبوبیت هم ترلاسه کوي یو ډول په خلکو په زړونو کې یو ډول مینه ترلاسه کوي یو ډول د خلکو په زړونو کې ځای نیسي دغه خپله د خلکو په زړونو کې د انسان په اړه باندې ښه فکر درلودل او بد فکر درلودل دا د وجدان عذاب دی که چیرې یو څوک د انسان نه متنفره واوسېږي د دې معنی دا ده چې دا د خپل وجدان په عذاب باندې اخته دی مبتلا دی خو که چیرې دا د خلکو په زړونو کې محبوبیت ولري مینه ولري د خلکو په زړونو کې خلک د دې سره د کېناستلو پاڅېدلو شوق ولري خلک ورسره د ملاقات شوق ولري د دې معنی دا ده چې د دې وجدان انسان د سوکالۍ لور ته بیایي او وجدان د دې سالم دی او که برعکس موضوع چې وانو بیا طبعا د وجدان ورسره په عذاب استاده مثلا یو انسان یو څوک کرکه لري نو حتما خفه کېږي چې ولې دغه انسان د منه کرکه کوي او د سره پوښتنه هم دا پیدا کېږي شاید اخلاق مې صحیح نه وي نو دغه خفګان خپله د وجدان عذاب ځکه موږ تاسې مخکې ویله چې وجدان خپله د بدن جز دی د بدن یو د معنوي غړي په توګه باندې یو غړي په نظر باندې کې موږ تاسې ونیسو چې ځکه یو ځانګړی محل لري چې موږ تاسې هغې ته زړه وایو نو طبعا انسان چې کله خفه کېږي په هغې باندې یو ډول فشار راځي ور باندې ویني چې زما نه پلار خفه دی ویني چې زما نه ورور خفه دی ویني چې زه په یو لاره باندې تېرېږم چاته سلام اچوم څوک مې جواب نه راکوي یا څوک زما نه مخ ګرځوي په لاره کې دا خپله انسان ته یو ډول مایوسي پیدا کوي د انسان سره یو ډول فکر پیدا کوي دا انسان سره چې فکر پیدا کېږي دا سړي ولې زما نه مخ واړو د انسان ولې زما نه مخ واړو نو سمدستي ورته انسان ته همدغه محاکمې قوې د انسان په بدن کې چې د عقل او همدارنګه د شعور او وجدان په نامه باندې دغه یادېږي همدغه قوې سمدستي انسان ته یو احساس ورکوي کوم کارونه دي چې ته د خلکو نه خلک یې تا نه متنفره کړي دي کوم کارونه دي چې د هغې په اساس باندې د خلکو په زړونو کې بېرته ځای نیولی شي انسان کوشش کوي د هغې په طرف باندې لور باندې بیا ورځي دا په خپله ځکه د انسان جز د بدن دی او بدن ځورېږي ورسره نو چې بدن ځورېږي همدغه د وجدان ځورېدل دی یو ډوله ډېره مننه استاده د وروستۍ پوښتنې په توګه وجدان وژل کېږي بعضې خلک موږ تاسې وایو چې وجدان دې مړ دی که نه یا بې وجدانه
نو دلته وجدان وژل کیږي یا یو څوک بې وجدانه کیدای شي؟ موږ تاسو دوه قسمه مرګ لرو، یو په مادي اعتبار باندې مرګ دی، یو په معنوي اعتبار باندې مرګ دی. د وجدان په برخه کې چې کله مرګ استعمالیږي دلته موخه معنوي ده، ځکه وجدان یو معنوي مسله ده، مادي مسله نه ده. د بدن د لاس غونډه کې کوم عضو نه ده، د غوږ غونډه کې کوم عضو نه ده چې د منځه ولاړ چې پرې شي ژوند یې د لاسه ورکړي چې د تغ شي. ولې دلته معنوي مرګ پکې مقصد دی، موخه دلته معنوي مرګ دی، په دې معنی چې کله چې انسانان د ښه او بد ترمنځ تشخیص او تفکیک ونشي کړلی، خلک بیا دغه ډول اشخاصو ته بیا خلک د مړه ضمیر لرونکي او د مړه وجدان لرونکي اشخاص ورته بیا خلک وایي. خلک ورته وایي چې ستا وجدان مړ دی، ستا ضمیر مړ دی، ته خپل قوم باندې غیرت نه کوي، ته په خپل ناموس باندې غیرت نه کوي، ته په خپل هیواد باندې غیرت نه کوي، ته مثال په توګه باندې په خپل دین او مذهب باندې، ته په خپل عقیده او باور باندې غیرت نه کوي. دغه ټول مسایل چې دي دا په حقیقت کې مفهومي مسایل دي، یو ډول او معنوي مسایل دي. دوی مستقیما ارتباط لري د وجدان په موضوع پورې. که چیرې انسان په فعال شکل باندې په دغه برخه کې فعال واوسېږي، خلک یې د ژوندي وجدان په نامه خطاب ورته کوي. یعنې خلک وایي دا ډېر باوجدانه انسان دی، دا ډېر باضمیره شخص دی، باشعوره شخص دی، بالرکه شخص دی. ولې په مقابل کې که چیرې بیا انسان د دغه اعمالو نه سرغړونه وکړي، سرپیچي کوي، کوتاهي پکې کوي، لټي پکې کوي، سستي پکې کوي، خلک ورته بیا د بې وجدانه کلمه ورته استعمالوي. ولې د دې معنی دا نه ده چې وجدان کوم روح لري او د نورو موجوداتو په شانتي، یعنې انسان د بدن د نورو غړو په شانتي خپل روح د لاسه ورکوي او یا روح لاسه اخلي. دلته موخه معنوي روح دی او معنوي روح ارتباط لري د مستقیمه د انسان په تربیه پورې، او تربیه چې انسان ترلاسه کوي ډېر تاثیر چې پکې لري هغه کورنۍ او محیط لري. نو کورنۍ او محیط د انسان په تربیه باندې ډېر اثر لري او د وجدان مړه کېدل او ژوندي کېدل چې دا هم د دوی نه ډېر متاثره کېدل شي. وجدان استاده د یو انسان چې ډېر عقیدوي مسایل مثلا لمونځ په صحیح ډول کوي، روژه صحیح ډول نصیحتکار کوي، دا به هم د وجدان په لوړتیا یا اختیا کې رول لوبوي؟ دا یو طبیعي مسله ده، ځکه یو انسان په پښتو کې موږ تاسې یو متل لرو وایي چې چېرته چې زړه ځي هلته خپېږي. هغه کار انسان کوي چې هغه ورته ښکلی وبرېښي، هغه کار نه انسان ځان ساتي چې هغه ورته بد وبرېښي. نو وجدان په دندو کې موږ تاسې وایو چې وجدان دنده هم دا ده چې انسان ته ښه او بدې کړنې سمدستي ورته دغه کوي، پرته له دې نه چې یو بل شخص او یو څوک د هغې ته په دې پرېکړو په کولو کې ورسره مداخله وکړي، وجدان ورته سمدستي ورسره پرېکړه کوي. نو وجدان چې دی دا په حقیقت کې عین دغسې یو چیز دی چې نه مړ کېږي، نه دغسې ژوند او مرګ نه لري. ولې تر څنګ یې موږ تاسې که ووایو پالنه په انسان باندې دغه ده، پالنه د انسان دپاره اړینه ده چې باید د هغې نه پالنه وکړي، انسان د هغې مراقبت وکړي او د هغې نه باید طبعا د انسان خپل ژوند د هغې مطابق متاثره کړي او باید په فطري بڼه باندې، نه دا چې د خپل خوښې او د خپل ذوق او د خپل شوق مطابق هغه استعمال کړي. نه، څنګه چې الله جل وعلا فطرت کې انسان دپاره څه رقم مناسبه ګڼله باید په هماغه شکل باندې د اسلامي اصولو مطابق ډېره مننه استاده. اوس وخت کې د دین ملحدین هم دا وایي که نه چې کله انسان عقل هم ولري او وجدان هم ولري، نو په دې برخه کې بیا پیغمبر ته څه اړتیا وه چې پیغمبر هلته لاره لېږلو؟ په دې برخه کې که چېرې موږ تاسې وګورو د انسان بدن او د انسان جوړښت ته موږ تاسې لږ کتنه وکړو، له ورایه ښکاري انسان مخلوق دی. انسان مخلوق دی، یعنې داسې یو شخص بل شتون لري چې دی پیدا کړی دی چې طبعا هم یو شی چې جوړ شي د چا په واسطه باندې، نو جوړونکی یا صانع د صنعت په نسبت باندې د هغې فکري وړتیا لوړه وي، هغه ډېر ښه د طبیعت په رابطه باندې پوهېږي. الله جل جلاله د انسان صانع دی، د الله جل جلاله د انسان خالق دی. انسان د ټول طبیعت په رازونو باندې الله ډېر ښه پوهېږي. دغه ټول طبیعت کې د هرې یوې پدیدې په راپیدا کېدلو او د هغې د جوړښت په کشفیاتو باندې الله ډېر ښه پوهېږي نسبت انسان ته. د انسان عقل، د انسان وجدان چې دا ډېر محدود دی، ځکه دا جوړ شوی دی او دا د الله جل جلاله د هغو له جملې څخه د قدرتونو له جملې څخه که موږ تاسې د الله قدرتونو د نورو کایناتو توجه وکړو، دا بیخي په نش باندې حساب دی، ځکه الله داسې موجودات پیدا کړي دي چې انسان د هغوی دغه ته بیخي رسېدلی نه شي. همدارنګه الله جل دومره غټ غټ مخلوقات پیدا کړي دي چې انسان د جسامت له لحاظ هم نه شي ورسېدلی ورته، د حرکت له لحاظ هم نه شي ورسېدلی ورته. ولې
الله جل جلاله چې پیغمبران را لېږلي دي دی د دې دپاره را لېږلي دي چې په حقیقي معنی باندې د طبیعت د رازونو نه انسان خبر کړي. انسان د دې نه خبر کړي چې انسان ته څوک یې، د څه دپاره راغلی او چېرته به ځې، ته ما ولې د ځمکې په مخ پیدا کړي؟ آیا نور انسان دغه نو موجودات نه و چې زما عبادت یې کړی وی چې ته ما پیدا کولی؟ او بیا مې درته په قرآن کې وایي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ته ما د عبادت دپاره پیدا کړی. آیا ولې نور ملایکې نور مخلوقات نه وو چې دوی د الله عبادت کړی وی؟ یا یو داسې موجودات یې ولې نه پیدا کول چې موږ تاسې وایو چې هغوی چاته د لاس په واسطه باندې د ژبې په واسطه ضرر هم نشي رسولی، لکه نباتات دي ولې د الله ثنا وایي، ولې نباتات یې ولې ډېر نه پیدا کول چې د هغې په نسبت باندې انسانان پیدا کول. دلته موضوع دا ده چې انسان دغه طبیعت الله جل جلاله د انسان د ګټې دپاره پیدا کړی دی، چې د ګټې دپاره پیدا کړی د خدای انسان نشي کولی چې د طبیعت نه په سالم شکل باندې استفاده وکړي. ځکه په طبیعت کې چې کله هم خلک یو د بل حقوق نه پېژني د طبیعت نه استفاده نشي کولی. کله چې پلار د لور حق نه پېژني، خور د ورور حق نه پېژني، لور د مور حق نه پېژني، خپل د خپلوان حق، ګاونډي حقوق، د نور حقوق یو بل سره ونه پېژني، چې ویني چې په دې صورت کې دغه انساني ژوند کې نظم د منځه ځي. او کله چې په انساني ژوند کې نظم د منځه ولاړه، د دې بیا کنټرول ستونزمن کېږي. نو چې ستونزمن کېږي د دې دپاره چې انسان بېلارۍ لور ته لاړ نشي. انسان د خپل عقل په اساس باندې دوه ګونې لارې چې د انسان په مخ کې شتون لري، چې یوه حقه لار ده او یوه باطله لار ده، د باطل لور په طرف باندې لاړ نشي. ځکه د دې دا چې د پیغمبران الله را لېږلي دغه حق او باطل یو ځانګړنې لري. حق چې وي همیشه دپاره موږ پښتو کې وایو دا ډېر تریخ وي. حق مسایل چې دا همیشه دپاره خلکو ته داسې ډېر حساس معلومیږي. خلک د هغوی په سرته رسولو کې د ځان یو ډول تکلیف او زجر کې ویني، ولې په مقابل کې الله دغه شهوتونه چې دي، الله جل جلاله دغه نورې بدیانې چې دي، ګناهونه چې دا د شیطان په ذریعه باندې ښایسته کړي دي. شیطان انسان ته ښایسته کوي، سره د دې نه چې انسان په زیان باندې وي خو هغه ښایسته کوي. نو انسان خو د وجدان چې او د شیانو په رابطه باندې چې پرېکړه کوي چې دا کار ښه دی او دا کار خراب دی، دا خو د دې په خاطر کوي چې دا کار دې ته ښه برېښي که بد ورته برېښي. نو چې شیطان ورته ښه وبرېښي دا کار به د دې په زیان باندې وي. یو کار استاد ډېر سخت کار وي که نه، خو لامل وي چې کار شیطاني وي خلک یې ترسره کوي، او بل یو کار وي ډېر اسانه وي خو لامل وي چې هغه اسلامي بڼه لري یا اصلاحي بڼه لري، هغه به خلک نه ترسره کوي. لامل یې همدا اساسي لامل همدا دی. په دین اعتبار باندې موږ تاسې وایو چې دغه ګناهونه چې دي که چېرې موجوده وختونو کې موږ تاسې دا ټول بې پیسو دي، مفت دي. خلک یې مفت دغه لاسته په پیسو یې لاسته راوړي، مفت یې لاسته نشي راوړلی. ولې دینیات چې دي، نیکیان چې دا ټولې مفت دي، مفت دي، خو خلک یې دې ته نه ګوري چې ولا دغه عقل نه کار نه اخلي، د خپل شعور نه کار نه اخلي، د خپل وجدان څه نه فیصله نه کوي چې دغه چیز چې مثال زه سندرې اورم، زه یو بل کار کوم، زه یو بل څه کړم، یو ګناه کړم، شراب څښم، یو مې د بدن په زیان باندې، بل مې د اقتصاد په زیان باندې دي. بلکې دغه پیسې زه واخلم یو غریب ته ورکړم، هم به غریب ما دنیوي ملاتړ به مې ترلاسه کړی وي، مخروي ملاتړ ترلاسه کړی وي. نو پیغمبر شتون د دې دپاره ضرور دی چې انسان ته دغه ښه او بدې لارې او شیطاني وسوسې او شیطاني افعال او د هغې اهداف انسان ته ورښیي. که چېرې دغه پیغمبر شتون ونه لري نو انسان ته به ناوړه کارونه ښه ښکاري د شیطان په ذریعه. ځکه دا د انسان د بشر د خلقت سره الله جلاله د شیطان ته چې شیطان ورته الله جلاله ته ووایي چې ما ته مهلت راکړه تر قیامت د ورځې پورې. دا د هماغه مهلت وجه و چې الله جل جلاله په انسانانو کې پیغمبران لګي. الله ورته وی شیطان ته چې ته به لارې کوو، زه به ورته خلک لېږم، زه به ورته راهنمایي کوونکي خلک به ورته زه لېږم. نو که چېرته راهنمایي کوونکي خلک شتون ونه لري نو انسانان به شمدستي د شیطانانو په لار باندې روان یو. شیطان نه غواړي چې په ژوند کې د نظم رامنځته شي، انسان دې په انساني لباس باندې ملبس واوسي. ډېره مننه استاده. دغه دوه قواوې د انسان په وجود کې عقل هم شو او وجدان هم شو. اوس انسان د سوکالۍ او یا د خوشحاله ژوند لپاره وجدان تاړ دی یا وجدان د خوشحاله ژوند لوري ته میلان کوي او که عقل؟ دا چې الله جل جلاله د انسان په بدن کې هر یو عضو پیدا کړی ده، دا که په معنوي اعتبار باندې او که دا په معنوي مادي اعتبار باندې دي، څنګه چې ظاهري جوړښت ته موږ تاسو د انسان وګورو، دغه هر یو عضو یو د بل کار نشي کولی. د یوې عضوې په نشتون کې بل عضو د هغې نیمګړتیا نشي پوره کولی. لکه که خپه د انسان یوه نه وي نو که لاسونه هر څومره دغه وشي لاس نشي دغه نیمګړتیا نشي پوره کولی. حتی که یو عضو د انسان په بدن کې زیاته مو اوسیږي، حتی هغه د انسان ښکلا ورسره د منځه ځي. بېلګې په توګه که چېرې وګورو انسان ځینې انسانان موږ تاسې وینو په لاس کې 6 ګوتې لري. دا 6 ګوتو شتون دا باید د انسان ښکلا یې نوره هم ورسره زیاته کړې وای، خو ولې دوی د انسان ښکلا د منځه وړې ده. خو په مقابل کې که چېرې یوه ګوته د لاس لاړه شي نو شاید دغه یو لاس کې چې یوه ګوته کمه ده د دې دغه د لاس بدوالی دومره بد ور باندې ونه برېښي لکه څومره چې زیاتوالی ور باندې بد برېښي.
دلته هم که چېرې موږ او تاسې وګوره الله جل جلاله چې انسان ته عقل ورکړی دی انسان ته اختیار ورکړی دی وجدان خو صرف همدومره کوي چې انسان ته وایي چې ګوره دا کار ښه دی او دا کار بد دی ولې عقل موضوع بیا دا ده چې د عقل په اساس باندې بیا د انسان د هغې عواقب بیا سنجوي د هغې پایلې بیا سنجوي چې زه دا کار اختیار کوم چې اختیار یې کوم زه به څه وکړم زما ګټه به پکې څه وي که اختیار یې نه کوم زما ته زیان به پکې څه وي نو کوم کارونه چې د وجدان سر ته رسولی شي هغه عقل سر ته بیا نشي رسولی ځکه عقل چې دی دا د نهایي پرېکړو کولو مظهر دی ولې وجدان چې دی دا د لومړنیو پرېکړو په رابطه باندې دا انسان ته یو ډول راهنمایي ورته ورکوي انسان ته ښه او بد ورته ور معلوموي نو عقل جدا مسله ده او د انسان په بدن کې جدا فعالیتونه سرته رسوي او همدارنګه وجدان چې دی هغه جدا فعالیتونه سرته رسوي د انسان په سوکالۍ کې هم عقل ونډه لري او هم پکې وجدان ونډه لري لکه څنګه چې د انسان ته د ذایقې او همدارنګه د محسوساتو څخه دغه د خوند اخیستلو دغه بېلابېل حسونه الله ورکړي دي مثال کوم خوند چې د لاس د لمس کولو په اساس باندې انسان د یو موجود نه اخیستلی چې دا بیا د بویولو په اساس نشي اخیستلی د لیدلو په اساس چې د یو ګل نه د ښکلا نه کوم رنګ دغه خوند انسان اخلي دا بیا د اورېدلو د لارې نه نشي محسوسولی نو دغه غوږونه چې دي یا د سامعې حیث چې دا په حقیقت کې انسان ته یو ډول سهولت ورکوي د بصري حیث هم انسان ته یو ډول سهولت ورکوي تر څنګ یې د بویولو شامعې حیث هم انسان ته ښکلا ورکوي دغه ورکوي دغه ټول دغه مسایل چې د یو قسم انسان ترې سهولت پذیره کېږي انسان د سوکالۍ لور ته بیایي که چېرې یو څوک د غوږونو د نعمت څخه د اورېدلو د نعمت څخه بې برخې هغه څونه د مشکلاتو سره مخ وي یا د لیدلو د نعمت څخه انسان بې برخې څونه د مشکلاتو سره مخ وي سره د دې نه چې بل بیا ښه فعال هم وي خو که یو هم ناقص اوسېږي انسان د سوکالۍ په برخه کې به انسان مشکل لري نو د عقل په نشتون کې موږ تاسې نشو ویلی چې انسان د سوکاله اوسېږي ځکه د عقل په نشتون کې انسان هغه د انساني هغه نه بې برخې کېږي بیخي په کامله معنا باندې انسان به د لیونیانو غونده کې بیا ګرځي او ولې که چېرې وجدان هم شتون ونه لري نو یوازې د عقل په اساس باندې لکه مخکې چې مو ته یادونه وکړله چې انسان د حیواناتو نه تفکیک کېږي د شعور په اساس تفکیک کېږي نو که چېرې دا صفت هم شتون ونه لري نو بیا به نو انسان ډېره زیاته مننه استاده که څه هم چې ستاسو مصروفیتونه هم زیات دي او تاسو پوهنتون کې درسونه لرئ او دلته په کتاب ژباړو هم فکر کم مصروف یئ خو د دې سره سره بیا هم د خوستیو ځوانانو د اذهانو د جوړولو لپاره د فکري رغون لپاره موږ سره په خپرونو کې غږیږئ موږ ته وخت راکوئ له تاسو ځانګړې مننه کور مو ودان او بیا دې هم خوشحاله وئ کامیاب اوسئ ورځ مو خپل هم دا هیله ده چې موږ یو سره د دې نه که عمرونه مو کم دي ولې او تجارب مو کم دي ولې هیله مو همدا ده چې که زموږ سره یو څه شی وي باید ملت ته او همدارنګه زموږ ولس باید د هغې نه خبر شي څه شی چې زموږ په وسه کې وي انشاءالله موږ تاسې نه نسپم او بیا هم در څخه مننه کوو چې راغله زموږ سره مو مرکه وکړه موږ ته مو وخت راکړه ښه وخت ولرئ ډېره زیاته مننه دا وا فکري سمون خپرونه چې ما نور غفور زهیر درته وړاندې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای په امان